اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک شراکت چې ورته وایي څو کسان شریک کېدی شي په پیسو کې او په ثواب کې ګوره شراکت دوه قسمه دی یو شریک کېده په څه کې په پیسو کې په برخه کې او یو شریک کېده په ثواب کې دواړو کې فرق دی ګوره او دې تفصیل به ذکر کوو یاد ساتئ یا یاد ساتئ دا خبره د یو نه زیات کس دا شریک کېدی شي په غوا کې او په اوښ کې او چې کله هم زه کوم ځای کې مو غوا ذکر کوم نو پوه شي دا مسله د میخې دپاره هم ده دا د سنډه دپاره هم ده نو د هغې به بیا مستقل تپوس نه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو دې کې شراکت جایز دی نو مطلب څه شو یعنې ګډ او بېزتي ووایو د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوښ کې کېږي او په غوا کې کېږي او دا مسله ورسره به یاده ساتئ مشهور روایت دی امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره و په سفر کې نو دې کې عید الاضحی راغی هغه اختر راغی فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعیر 10 نو په غوا کې چا چې غوا لاله اووه کسان پکې شریک شو او اوښ کې به 10 کسان شریک کېدو اوښ کې 10 پورې شریک کېدی شي ولې غټ غوا کې 7 کسان شریک کېدی شي دلته ورسره دا مسله یاده ساتئ د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوي لازم نه دی چې دا به ووایي بعض کسان دا تپوس کوي لازم نه چې دا به ووایي د یو نه زیات شریک کېدی شي نو 2 کسان وایي چې موږ په شریکه غوا الو نه دی صحیح صحیح 5 کسان 3 کسان 6 کسان 8 کسان غوا کې نشي شریک کېدی تپوس به ترې کې ډایرکټ دې شي چې 8 نشي کېدی شي وخلالی اوښ کې 8 شریک کېدی شي که نه شي 9 هم شریک کېدی شي زیات نه زیات 10 کم سے کم یو نو یو کس راولګي یوازې حلالي دا خو ټول نه غوره ده خو یو مسله مانه یېره شوه او دلته مې ذهن ته راغله موږ وایي اوښ د ټولو نه غوره دی بیا پسې غوا غوره ده دا هله چې کله مستقلي وایي چې کله مستقلي د بل چا پکې د سره برخه نه وي دا هغه مسله ګوره زما ذهن نه وتې یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي 7 کسان دی هغوی او یو ځان له مستقل ګډه لالي دا مستقل چې ګډه لالي د دې قرباني دوی دی نه ګوره دا مستقل چې ګډه لالي د دې قرباني دا چې ډېر شریک شوي دي دوی نه ګوره ها په ګډ کې یا په ګډه کې په بیزه کې دي کې د یو نه زیات نشي شریک کېدی بس یو کس به کوي خو اوس راځو د ثواب مسلې ده ثواب کې ډېر خلک شریک کېدی شي لکه امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافي کېږي د یو خاندان نه کافي کېږي د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وی شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الاضحى بالمصلى عیدګاه کې زه ومه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر لمونځ وکړو او دغه د لوی اختر لمونځ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختمه کړه او د منبر نه راکوش نو اتي بکبش فذبحه یو ګډ راوستی شو هلته حلال کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضح من امتي دا زمانه طرف نو چې چا قرباني نه ده کړې درشن حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت ته کان الرجل يضحي بشاة عنه وعن اهل بيته رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو کس یو ګډ علالو د خپل طرف نه او د خپل کور والا طرف نه
خو دلته دا مسله یاده کوي دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني علي او کوي او بل تابع دی تابع څوک دي دا د اهل بیت چې کوم دي ثواب کې دوی شریک کیږي د سره ثواب کې په هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوښ کې لس کسه شریک کېدی شي یا په غوا کې اووه کسه دلته یو سړی چې ما ګډ راوستی دی موږ ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک دي د ثواب په اعتبار سره ورسره دا یاده کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی د ده ثواب ډېر دی د تابع نه لکه پلار قرباني کوي نو د ده بچي د ده ښځې د ده مور پلار کوي دا ټول په دې کې دننه رالو په ثواب کې د ده سره برخدار شو خو دومره ده چې د هغوی ثواب او د ده ثواب یو امره نه دی ثواب د دوی یو شان نه دی والله اعلم